افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د پوز لوی درستیسته په ار کې د خراغلاس ویلو ترڅنګ وویل دغه سفر بعد د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره نوې فصل پرانیزي. جنرال قمر جاوید باجوا د یو جګپوړي پاکستانی پلاوی په مشرۍ چې د پاکستان د پوز استخباراتو ISI مشر هم پکې وو پرون کابل ته راغلی وو. ارګ په یو خبرپاڼه کې ویلي ولسمشر غنی او جنرال باجوا د ترهګرۍ ضد جګړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د سولې د بهیر او پر نور مهم مسایلو خبرې وکړې. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته د افغانستان ته د پاکستانی پوز د مشر لومړی سفر دی. پاکستان د افغانستان، امریکا او هند له لوري تر کلک فشار لاندې دی چې په خپل خاوره کې د اورپکو ترهګرو ډلو ځالې له منځه یوسي. خو پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې وسلوال طالبان او نور ترهګري ډلې په هیواد کې نه سمبالېږي او پر دوی نیوکې ناسمې دي. د ارګ په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي افغان او پاکستانی چارواکو پر ګډو اقداماتو هوکړه وکړه او ټینګار وکړ چې اوسنیو شرایطو ته په کتو جدي اړتیا ده چې راتلونکي ته فکر وشي او د هوسا راتلونکي لپاره په جدي ډول کار وکړی شي.